په ژوند کې خپل ماموریت پیدا کړئ. موږ ټول انسانان الله جل جلاله وده دنیا ته د یو ماموریت لپاره راستولي یو، نو موږ باید خپل ماموریت پیدا کړو، په هغه بخش کې کار وکړو او خپل پر شخصیت او خپل د ژوند پر تصامیمو باندې کار وکړو. ګورئ وایي هر انسان چې خوشبخته یي یا بدبخته یي، د خپل خوشبختي او بدبختي د انسان خپل په لاس کې ده. الله جل جلاله موږ ته ویلي دي وایي په کال کې ستاسو تقدیر بدلیږي په دعا سره. یعنې موږ انسانان چې دلته راستول سوي یو، هر انسان ته یو ماموریت ورکول سوی دی. خپل ماموریت وایي پیدا کړئ، خپل استعدادونه پیدا کړئ، خپل احساساتو ته مثبت جوابونه ووایاست. تاسو وجود سره کوم احساسات تاسو ته راولي، تاسو څه شي غواړئ، په څه شي خوشحاله کیږئ، په څه شي خفه کیږئ، کوم شی تاسو د پیشرفت سبب ګرځي، دا ټوله هغه شیان دي چې تاسو خپل پر ځان باندې کار وکړئ، خپل هغه ماموریت ته رسېدلی سئ چې الله د کوم څه دپاره ته پیدا کړی. نو کله چې مو خپل ماموریت پیدا کړئ، نو تاسو په ژوند کې خوشبخترینه کسان یاست. که خپل ماموریت نسئ پیدا کولی، یعنې موږ دا دنیا ته راستول سوي یو د لټې په حالت کې یو، موږ پلټنه کوو، څېړنه کوو، د څېړنو په حالت کې یو. موږ باید خپل ماموریت پیدا کړو او دا یو اسانه کار نه دی. د دې لپاره چې خپل ماموریت پیدا کړئ په دا دنیا کې، باید خپل احساسات کنټرول کړئ. تاسو په څه شي خفه کیږئ، په څه شي خوشحاله کیږئ، کوم احساسات درته راځي، ولې درته راځي، څه رقم کولی سو د غمګینۍ څخه ځان خلاص کړو. دا هغه شیان چې تاسو پر خپل ځان باندې برلاسي کوئ، خپل پر ځان باندې تاسو کنټرول پیدا کوئ، نو بیا تاسو کولی سئ یو خوشحاله او کامیابه ژوند ولرئ. نو تاسو وایي خپل دننه ځان وپېژنئ چې الله جل جلاله ته د څه شي دپاره پیدا کړی یې، دا ستاسو په دا دنیا کې ماموریت څه شی دی او د څنګه پیدا کېدو دپاره منظم لار چې ده هغه دا دی چې خپل احساسات وپېژنئ، خپل احساساتو ته ډیسپلین ولرئ، یعنې منظم توګه خپل هغه تکس موقعات چې تاسو خپل ځان ته جوړوئ، پر هغه تکس موقعات ولاړ سئ او خپل ماموریت پیدا کړئ چې په دا دنیا کې تاسو د کوم ماموریت لپاره راستول سوي یاست.